دریم لیک 28 مارچ. زما نازنین عادل، راڅخه غوښتي دي و چې یو څو تورې درته ولیکم. اخر څه غواړې چې درته یې ولیکم؟ آیا د مینې یوه داسې کلمه شته چې ستا ما تر دې 1000 ځله کمه درته ویلې وي او یا لیکلې وي؟ آیا غواړې چې یو ځل بیا په چغو چغو ووایم چې مینه درسره لرم؟ مګر ته په دې نه پوهېږې چې د زړه خبره هیڅکله پر خوله نه راځي. که چیرې درته ووایم تر ځان او روح مې زیات در سره مینه لرم، نو کومه نوې خبره به نه وي. ته په دې ښه پوهېږې چې زه مې ژوند او روح تر تا زیات اهمیت نه ورکوم. څو ځله درته ووایم چې که چیرې مې ته تر ټولو ستره نه بللی، هیڅکله به مې زړه په دومره اسانۍ سره تا ته نه درکولی، او روح او ژوند به مې په دومره بېخارۍ سره تر تا نه جارولی. له همدې کبله به دې تل مانځم. که له ما څخه کومه سهوه کېږي، نو هیله لرم چې تاسو به زما له سهوې څخه ځکه نه خفه کېږئ چې په ساده‌توب او پاکۍ مې خبر یاست. زه مې ځان ستاسو څښتن بولم او یوازینی څوک چې کوی شي ما له دې ستر نعمت څخه بې برخې کړي تاسو یاست. تاسو په رښتیا هم ډیر مهربانه یاست. ستاسو ګاونډیان خو به مو نه ځوروي. هیله کوم چې له هر څه چې در پیښیږي خبر مې کړئ. زړه مې غواړي چې ټول هغه څه چې ستاسو لپاره مې له وسه کېږي ترسره یې کړم. ته پوهېږې چې زه مو په زړه کې تاسو ته څومره هیلې او ارزوګانې لرم. او ها، که چیرې زه یوه ورځ ستاسو څښتن شم او که چیرې یوه ورځ ستاسو تر څنګ کې واوسېږم، په سبا یې زه په خوښۍ سره تیار یم چې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړم او بلې نړۍ ته ولاړ شم. څوک د دې حق نه لري چې په ما پسې څوک چوک چوک وکړي، ځکه چې د یوې خوښې ورځ د ټول ژوند سره هم نه سموم او تر ټول ژوند یې لویه بولم. ای زما درنې محبوبې، ستاسو په اړه مې فکر کوم، ځکه زه مو په اړه ډیر چورت وهم. ته پوهېږې چې څومره مینه درسره لرم. هیڅ داسې کار نشته چې زه یې ستاسو لپاره ونه کړی شم. په پرلپسې توګه کوښښ کوم چې د ژوند کولو لپاره ښه پوره تیاری ونیسم. له دې کبله هیله کوم چې مینه مو راڅخه مه دریغوئ. غوښتل مې چې یوه بله خبره درته وکړم. ته باید په دې خبره واوسې چې نور تا خلک د جنرال هوګو د ملګري په توګه پیژني. نو باید کوم داسې کار ونه کړي چې خلک در څخه تمه نه لري. چاته اجازه مه ورکوه چې نوم دې په سپکه واخلي او یا په بدو سترګو درته وګوري. کیدای شي چې ته دا فکر وکړې زه مې د پلار د لوړې رتبې په خاطر ډیر مغرور یم، مګر خدای جل جلاله شاهد دی چې زه ستاسو له مینې پرته بل هیڅ شي ته ارزښت نه ورکوم او په دې نازېږم چې را سره مینه لرئ. د خدای په امان.